د غزې وروستۍ شپه. کله چې له قبر څخه را وګرځېدو، یوه نجلۍ مو ولیده چې له پښو څخه یې وینې څڅېدې. یوې خور کې له ویرې څه ماشوم غېږ کې نیولې، پر سر یې پاڅېدلې لو پټه وه په غذا کې، غیرت زما او ستا تله پرته وه په غذا کې. درېیمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى، أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، د الله جل جلاله څخه غواړم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله یاست، او هیله لرم چې ژوند مو په خوښۍ کې تیریږي. محترم اوریدونکو، په دوهمه برخه کې مو وویل د محمود لاسونه درانه سول، مخکې ولاړی، د لیان جسد یې مځکې ته تیت کړ، بیرته یې په لړزان د لاسونو راپورته کړ، ښه یې ورته وکتل، اوښکې یې له سترګو ولغړېدې، د انجلۍ په سوي ټټر کې ورکې سوې. محترمو اوریدونکو، هوا خړه وه، د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کېدې، ماشومان په خاورو کې اړخ په اړخ اوښتل، خوب یې له سترګو تښتېدلی و، یوازې فرحان ویده و، لنډه لنډه ساه یې اخیسته، تر څنګ یې یوه هلک وټوخل، محیا سر جګ کړ، هلک ته یې وکتل، بیرته په خپل ځای اوږده وغځېده، کڅوړه یې په ټټر پورې ټینګه ونیول. محمود په خړو خاورو کې ناست و، ختیځ ته یې کتل، رڼا ورو ورو د تیارې پردې څرلې. محمود په فکرونو کې ډوب و چې د اذان غږ یې تر غوږ شو. مؤذن په ژړغوني غږ اذان کاوه، وړاندې ولاړی، سترګې د پنډغالۍ په کوچنۍ کوټه ولګېدې، دروازه یې نیمکشه وه، یوه سپین ږیري د قرآن کریم تلاوت کاوه، څنګ ته یې ماشومان ویده وه، سترګې یې لمدې وې، د قرآن کریم توري تیت ورته ښکارېدل. د ماشومانو په ټنډو مړه خوله راماته وه، لاس کې یې لوښي وه، د دیګ خواته یې منډې وهلې، محیا رنګې شمېرلې، په څهره یې غوسه پرته وه، د فرحان خواته ورغله، په څنګل یې وواهه، ویې ویل زما دوې رنګې څه سوې؟ فرحان په ژړغوني غږ ځواب ورکړ، ویې ویل ما نه دي لیدلې. د محیا ټنډه تر وسوه، ویې ویل مخکې دې هم په غاښونو ټومبلې وې. فرحان په منډه تسنیم ته ورغلی، له لیرې یې محیا ته ګوته ونیول، شېبه وروسته د محیا له سترګو د دواړو څېرو ورکې سوې، خلکو هرې خواته منډې وهلې، یوازې یوه خبره خوله په خوله کېدله، په پنډغالۍ بمبار کېږي. محمود په بیړه محیا ته راغلی، په لړزان د غږ یې وپوښتل مور او ورور دې؟ محیا مخامخ ګوته ونیول، دواړه ولاړل، تسنیم او فرحان په خپلو ځایو ناست وه. سیمې ته څو موټر په تیزۍ ننوتل. محمود د یوه سړي څنګ ته ورغلی، لکه زبون یې چې وهل سوی وي، ویې ویل څه دي؟ سړي په بیړه وویل ژر باید ماشومان له پنډغالۍ وباسو. محمود په سانیولي غږ وویل زه خپل ماشومان یوازې نه پرېږدم. د سړي ټنډه تر وسوه، ویې ویل اوس د دې خبرو ځای نه دی. محیا او فرحان یې د پلار لاسونه ټینګ نیولي وه، یوه ځوان محیا له مټ ونیول، په سختي یې د پلار ګوتې خوشې کړې، بل ځوان فرحان غېږې ته پورته کړ، له پلار څخه یې لاس بیل سو، د محمود ګوتې په هوا کې وازې پاتې سوې، زړه یې داسې څړیکه وکړه لکه په غچي چې غوښې ترې پرې کوي. فرحان د سړي اوږې ته سوک نیولی و، ژړا یې په ګړنګونو کې نه اورېدل کېدله. موټر روان سو، فرحان د موټر شیشې ته څپېړې نیولې وې، محیا یې مور او پلار ته کتل، موټر ګړندی سو، له شا سپېرې دوړې ورپسې پورته سوې، د ټکانو غږونه سیمې ته نږدې سول. محمود شېبه ودرېد،
بیا یې حرکت وکړ. لوړه ونه یې د خلکو په منځ کې لورایه ښکارېدله، خو اوږې یې کړوپې وې لکه د زمانې ټول بار چې وړي. محترمو اورېدونکو، موټرو د خاورو او دوړو په منځ کې ګړندي مزل کاوه. د محمود او تسنیم څېرې د محیا له سترګو په پناه کېدو وې، لکه د لمر وروستۍ وړانګې چې د وریځو تر شا پټېږي. د ماشومانو چیغې او ژړاوې نه کرارېدلې. مور او پلار یې غوښتل. محیا له کڅوړې کتابچه راوایسته، پاڼې یې واړولې. په یوه پاڼه 4 کسه رسم سوي وه. د 2 په څهرو یې ګوتې کش کړې. ژوره ساه یې واخیسته. داسې ښکارېده لکه ټولې هیلې چې یې په همدې څهرو تړلې وي. موټر ودرېد، دوړې کښېناستې. ډله ماشومان د بېځاله مرغانو په څېر له موټرو ښکته سول. د پنډغالۍ څنډو ته ولاړل، په کتار کښتیو کې ورک سول. محیا د لمر سترګې ته کتل. له دښتې هسکه ولاړه وه، څنګ ته یې فرحان ناست و. د دواړو په لاسونو کې وچه ډوډۍ وه، څېرې یې په دوړو سپېرې وې. یو سړی راغی، محیا له ځایه راپورته سوه. سړي وویل: خپلې کښتۍ ته ولاړه سه. محیا په کرکه ورته وکتل، ویې ویل: پرته له مور او پلار نه ځو. سړی چوپه خوله ولاړی. د کښتیو څراغونه ولګېدل. د محیا زړه کې د ویرې څپې تېرې سوې. له فرحان یې لاس راتاو کړ. د کښتۍ په خوله کې غلي کښېناستل. فرحان یې په اوږه سر کښېښود. وړه ساه یې د محیا په زړه د غشي په څېر لګېده. ټول بدن یې له ویرې لړزې کولې. فرحان په وچه خوله وویل: مور او پلار به کله راځي؟ محیا د فرحان په سر لاس تېر کړ. ویې ویل: راځي. فرحان د محیا له اوږې سر پورته کړ. ویې ویل: که رانسې؟ محیا غری واخیسته. رڼې اوښکې یې په سپېره مخ ولغړېدې. ژړا یې زور واخیست. شېبه وروسته د څنګ له کږدۍ د ماشومانو ژړا لوړه سوه. د غمجنې موسیقۍ په څېر په غوږونو ترخه لګېدله. شپه تر نیمایي تېره سوه. د کښتیو څراغونه مړه سول. د ماشومانو ژړا نه اورېدل کېده. یوازې محیا سلګۍ وکولې. د خوب درانه ټال زنګوله. قدرمنو اورېدونکو، د لمر ژېړې وړانګې په سپینو او خړو کږدیو ولګېدې. انګړ کې د اوبو خالي بوشکې پرتې وې. محیا د فرحان په غږ راویښه سوه. د سترګو سپین یې سره ځلېدل. له ځایه سمه نه وه راپورته سوې چې فرحان د ګڼو خلکو خواته منډه کړه. محیا په فرحان پسې وکتل. له هر ګام سره یې د زړه درزه تېزېدله. ناڅاپه یوه ښځه کښتۍ ته ننوتله. د محیا مخې ته یې وچه ډوډۍ کښېښودله. محیا په حیرانو سترګو د ډوډۍ سوي خالو ته کتل، لکه په هر خال کې چې د زمانې توره خوله ښخه وي. ډوډۍ یې ور واخیسته. په فرحان پسې ورغله. د لویانو په څهرو کې یې سترګې شخې کړې وې. پلار او مور یې نه وه. دواړه په پروني ځای کښېناستل. محیا د کتابچې پاڼه واړوله. د پلار او مور رسم سوي څهرې ته یې کتل. سترګې یې پټې کړې. پاڼه یې جوخته په سینه پورې ونیول. له لرې څخه دوړه ښکاره سوه. ورو ورو نږدې کېدل. فرحان محیا وښوروله. د دوړو خواته یې ګوته ونیول. د محیا څهره وغوړېده. فرحان یې له لاس ونیوی. په سختي یې د ماشومانو په ګڼه ګوڼه کې لاره وایسته. له موټره 2 کسه کښته سول. مخونه یې په دوړو سپېره وه. محیا د هر یوه څهره تر سترګو تېره کړه. د فرحان په اوږه یې لاس کښېښود. ناهیلې د کښتۍ خواته بېرته روانه سوه. سیمه د خاموشۍ غېږې ته ورلوېدلې وه. یوه سړي او ښځه په کږدیو ګرځېدل. د محیا نوم یې اخیست. محیا غوږونه څک کړل. خپل نوم یې واورېد. بېرته یې سر وځړېد لکه خوب چې ویني. د ښځې او سړي سوري د کښتۍ شاته ښکاره سول. ورو ورو غټېدل. محیا له فرحان لاسونه تاو کړه. دواړه له ویرې د مني د پاڼې په څېر لړزې اخیستې وه. سړي د کښتۍ مخې ته نږدې سوه. بیا یې نوم واخیست: محیا. غږ د برېښنا په څېر د محیا په زړه ننوت. د څراغ رڼا ته یې ستړی ولیدی. د کښتۍ په خوله کې حیران ودرېد. څنګ ته یې یوه ښځه ولاړه وه. د دواړو څېرې په دوړو سپېرې وې. یوازې د سترګو سپین یې ښکارېدل. محیا د فرحان تر مخ ودرېده. شېبه وروسته یې د زړه له تله کوکه ووتله. ویې ویل: پلاره، مورې.
محیا او فرحان جوړه ورمنډې کړل. زړونه یې په سینو کې د بندي مرغۍ په څیر دربېدل. د پلار غېږې ته ورغلل. واړه لاسونه یې ټینګ ترې چارپېر ول. شېبه وروسته د مور لړزانده لاسونه له بدنونو تاو سول. د مور غېږې یې د خاورین زاړه دیوال په څیر بوی ورکاوه، خو له دې بوی څخه یې خوند اخیست. تسنیم محیا او فرحان ته وکتل. د لمر وهلي ګل په څیر مړاوي ښکارېدل. بیا یې غېږې ته جوخت ونیول. د سهار لمر د نابللي مېلمه په څیر کښتۍ ته سر ښکاره کړ. د محیا په مخ ولګېدی. سترګې یې نیمکشې کړې، لکه ژېړو وړانګو یې چې نیم خوب تښتولی وي. مسکۍ سوه. په زړه کې یې د سکون څپې تېرې سوې. لاس یې په مځکه تکیه کړ، نیغه کښېناستله. ببر وریښتان یې په سترګو راوځړېدل. د محمود غږ د کښتۍ له څنډه لوړ سو. ویې ویل: ویښه سوې؟ محیا سترګې ورواړولې. د محمود په شونډو مسکا پرته وه. شېبه ناسته وه، خوب زنګوله، نرمه ووتله. سهارنی باد د کښتیو جنډې رپولې. قدرمنو اورېدونکو، فرحان د وچې ډوډۍ یوه ټوټه په لاس کې وڅرخوله. ورو یې خولې ته کړه. وړه زامه یې په سختي خوځوله. د محمود په شونډو د ناهیلۍ مسکا پرته وه. د وچې ډوډۍ خپله برخه یې نیمه کړه. د فرحان مخې ته یې کښېښودله. بله برخه یې محیا ته ورکړه. محمود له کښتۍ څخه ووتی. وړاندې ولاړی. څو تنه سپین ږیري په خبرو لګیا وه. د یوه سړي خبره یې تر غوږ سوه چې ویل یې: په مرستندویو ټولنو یې بندیز لګولی، مرستې نه راپرېږدي. محمود ځای په ځای ودرېدی. د خپلې کورنۍ څهرې یې په ذهن کې تېرې سوې. رنګ یې سور واوښت. ټول بدن یې ګرم سو. نرۍ خوله یې په ټنډه راماته سوه. له ځان سره یې وویل: له جګړې څخه دلته راغلو، له لوږې څخه به چېرته ځو؟ یوه سپین ږیري غږ پرې وکړ. ویې ویل: ای وروره، ماشومان او ښځې د لوږې زور نه لري. پنډغالۍ کې وچه ډوډۍ په خلاصېدو ده. نن به وي، سبا به نه وي. سپین ږیري څو ګامونه واخیستل. په ټنډه یې لاس تېر کړ. ویې ویل: بلې پنډغالۍ ته مرسته راغلې؟ دلته موټر بند دی، څو کسه باید ورسي. دوه ځوانانو په خوله وویل: موږ ځو. سپین ږیري وویل: د دوو کوسو کار نه دی، لاره اوږده ده او له خطره ډکه ده. شېبه وروسته لس تنه د سپین ږیري مخې ته ودرېدل. په مخ کې محمود و. د پنډغالۍ په څنډه کې درې موټره ولاړ وه. ټول ورغلل. یوازې محمود د کښتۍ خواته واړه واړه ګامونه اخیستل. د کښتۍ په خوله کې یې تسنیم ولیدل. ناهیلې ښکارېدله. فکرونو په مخه کړې وه. د محمود په غږ یې جټکه وخوړه. ویې ویل: زه ځم. تسنیم په حیرانو سترګو ورته کتل. ویې ویل: چېرته؟ د بلې پنډغالۍ څخه مرسته راوړو. تسنیم وویل: نور ځې، تا ته اړتیا نشته. محمود سور اسویلی وایست. ویې ویل: دې پنډغالۍ کې تاسو هم یاست. یوه اونۍ تېره سوه. وناتوانېدم چې کور ته ولاړ سم. که د کور خواته ولاړو، یو څه به راواخلم. د تسنیم ټنډه ګونځه سوه. ویې ویل: فکر کوې چې په دې بمباریو کې به کور روغ پاتې وي؟ شېبه د دواړو په مخ کې ژوره چوپتیا خوره وه. ورپسې محمود وویل: د فرحان او محیا لوږې څېرې نورې نشم زغملی. تسنیم وویل: محموده، محیا او فرحان یې چې دلته راوستل، هغه شېبه په یاد کړه. ګولۍ مو له سره تېرې سوې. بمونه په مځکه ولوېدل. معجزه وه چې ژوندي راوګرځېدو او بیرته مو پیدا کړل. محمود وویل: اوس چېرته دی؟ تسنیم یوې لویې کښتۍ ته اشاره وکړه. محیا او فرحان د پټ پټونې لوبې کوله. محمود مسک سو. ویې ویل: څه نه کېږي، په دوی پام کوه. موټر ګړندی روان و. د ډریور څنګ ته محمود ناست و. دواړو څه نه ویل. سترګې یې د لارې په کږلېچونو کې ګنډلې وې. محمود ته لاره اوږده سوه. هره شېبه یې د کورنۍ څهرې سترګو ته درېدې. موټر ودرېدی. دواړه کښته سول. د ودانۍ پر لوېدلو خاورو یې مخونه سپېره کړل. محمود کتار خلکو ته وکتل. په خاورو کې یې بیرغونه هوار کړي وه. څلورو خواو ته د ودانۍ ټوټې پرتې وې. په منځ کې د جومات هسکه مناره ښکارېدله. محمود منارې ته وکتل. سترګې پټې کړې. له ځان سره یې وویل: لا د یهودو سرکښۍ ته په مځکه نه ده پرېوتې. یوه سړی له نورو مخکې سو. غبرګ لاسونه یې غوږو ته اوچت کړل. ویې ویل: الله اکبر. شېبه وروسته یې ښي او کیڼ لوري ته مخونه وګرځول. یوه سړی د کتار خلکو په منځ کې ودرېدی. غاړه یې تازه کړه. ویې ویل:
زبرځواکو د اسرائیلو ملا تړلې خو اسلامي هیوادونو په رڼه میدان یهودو ته خوشي کړي هو یهودو ته چې د لیوانو په څیر یې زامې د ماشومانو ښځو او سپین ږیرو په وینو او هډوکو سرې دي سړي مخکې قدمونه واخیستل امام خپل ځای پرېښود څنګ ته ودرېد سړي د امام په ځای لړزانه ګامونه کښېښودل ویې ویل نړۍ ړنده سوې د اسرائیلو وحشت نه ویني لا هم مظلومان ورته بریښي ورپسې په کنډواله کې هسکې منانې ته ګوته ونیول ویې ویل د قیامت په ورځ به همدا مناره زموږ د مظلومیت او د یهودو د وحشت شاهده وي د هغو اسلامي خاورو واکمنان چې د مرستې تمه ترې کیږي او مرسته نه کوي مخونه به یې داسې تور وي لکه د دیوال هغه رالوېدلې ټوټه چې په بارودو توره ده د خلکو کتارونه ړنګ سول هرې خواته ولاړل محمود او ډریور جوړه موټر ته وختل موټر حرکت وکړ ډریور خوله خلاصه کړه ویې ویل نوم دې محمود وویل محمود د کومې سیمې یې محمود ورته وویل د خان یونس ډریور ورته وویل څه دنده لرې د محمود څېره مسکا وغوړوله ویې ویل اوس خو یوه دنده لرو باید مرسته راوړو ډریور وخندل ویې ویل نه مخکې دې څه دنده وه د محمود ټنډه ګونځه سوه ویې ویل د راډیو انجینر وم د درېیمې برخې پای